عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای ځان ته ووی، دنیا ورته سجدې مو کړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې په دې سړی پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او د ته پته نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او د ته پته نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او د ته پته نه لګي. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ، او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کي، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیه السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیه السلام څه واقع مد نظر ملک پرېښو، بل ملک ته لاړ. هغه ملک ته چې دی کوم ملک ته لاړ، د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دوه مړه وي، ای به ګډې او چیله یې سرولې، کوی ته به چې رالې ګډو او چیلو له به یې اوبه ورکولې، پاکوي او داسې بوقه وه چا به څلوېښتو کسو رایستا. موسی علیه السلام چې ورغی، هغه په یوازې ځان هغه بوکه راویسته. جنکۍ لاړې پلار ته یې ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و، په یوازې ځان یې بوکه راویسته. ورته یې ووایي تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیه السلام وفرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راویسته. ولې چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې دی د 40 پهلوانانو عمره وي. عزیزانو، بیا 40 هغه پهلوانان، 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان، دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ، نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر. په دې ملک کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغوی دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی، او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته د قوت په اعتبار وی، نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي، 1400. او هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسو. هلته د قوای شهوانی خیال نه و، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې تا ته 4 ښځې روا دي، نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پېښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړېږي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي، تاسو دا جومات کې چې ناست دي په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ، یوه نه شئ ټینګولی. لکه ناګویان آس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي، خو شرط یې ورسره لګولی. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، دا یره وی چې ته به عدل نشې کولی، انصاف به نشې کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی،
نو الله وی فواحدتن بیا به یوه کې بیا به دویمه نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاث ورباع دعا درې څلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا تاسو یریدئ چې عدل به ونه فوا یا به یوه ډېرې ښځو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ هغې وله د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې موږ له خو تا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي په دې چل به دله زورونه ورکوو چې د بلې بیبي کره ته ولې تلې چې دی راغی ورته اجد منک ریح المغافیر مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیه السلام فرمایي چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي ما خو د شاتو شربت غذا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه ښځو د لاس قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بنده دا خو دې ښځو طبیعت ښځو فطرت دا دی حضرت عایشې کور کې پروت دی نیمه شپه کې پاسې جنت البقیع مقبرې ته لاړو درې ځله دعا وکړه درې ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او درې ځله دعا وکړه اوس بعض خلک پاکستان دی هر بلا پاکستان دوا دلته کوا او ملته مه کوا او پلانه دعا هر وخت کوا 24 ګنټې دا خلا او جړا لرا او خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوا او خدای ته زاری هر وخت دعا یو وخت په 24 ګنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کوي یو وخت داسې او که چا ووایي دې سټ نه نشته او د مرغۍ غوندې ته دا سټ تاو پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې نشته واه کار پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشت ده د روژې میاشت ده روژه یې نیولې ده جنګ هم کوي او دعا چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اخیستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان او که د ځمکې د پاسه خپلې نامې اخیستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته سوړی نشته کاڼي شګې ګیر چاپېر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه کجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې دعا یې داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله ستا او ما غوندې داسې دعا به محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې تاسو داسې دعا چېرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته دا ملیان مو دي دا خدای په قهر اخته مونږ یو لا د خدای په قهر اخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته ادیرې ته چې لاړ شئ تېرېږئ مه تر هغې چې تر څو دعا ورته نه دا مه کوئ چې چېرته چونه کړی ځای وګورئ او اله بابا ته به یې کې او ته به یې را کې دا شیطانت مه کوئ باباګان چاله څه ورکولی نه شي محتاج دي ستا دعا ته ورکول صرف د خدای د ذات کار دی دې خبره پوهېږئ ورکول د باباګانو کار نه باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته ادیرې ورغی محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې علما لیکي چې یو آیات کرسي چا په ادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دی چې پټ وویل نو په ادیرې ورغلې څه نه څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کې اچوي خیال م راغی
نو هغه د پنجابیانو کار مکوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ غینته پتر دی کوکړ غینته پتر دی چرګ مې راوړی دی او زه یې راکړه د دې په بدل زامن مامن او لوڼې مړې دا ورکول د خدای کار دی دا د بني آدم کار نه دی دا د زیارتونو کار دی اوس بله خبره ده چې زموږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ یو ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه یې په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړوس دی څه چل دی د بابا ډولی روان غبرګو کښېنئ باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې وایي چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وایي کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ګرمېږي به وایي چې دا اور به هلته وي دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبت شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او زما غوندې خنډاګان ورسره وي دا هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد دا هغه بې پدره قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلوم دا خبر چې دا د خسکي اګونه پیدا دي دا څه بلا قوم بلکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره ښار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي اغنجي دی او اغنجي کم صحت کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڑے دادے داڑھی کدو منائے شکل تا مو گو رہی او غوګونو کې به د سرو زرو مندرای چولی پیغمبر ویلی دي در سړي ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دی به د سرو مندرای په غاړه کې چا به دومره غاډغا چولې جم کوي دومره وګدره او دا تاو ما غوندې خرچي کړي اگر آفت کې چې راځي په 472 کې سره راوتی سوچا سیر دي سترګو ته وګوره تکي سي دا زمون خلق ایمان نه دي دا زمون خلق نو زمون دي کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای نه ګڼو رسول نه ګڼو قرآن نه ګڼو مذهب نه ګڼو هیڅ نه پوهېږو خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې یو قچر راپاڅېدو چې دا شی دی مونږ هغې پسې نو مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه نن سهار را سره یو لګیا ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر د جمعې مونځ ته راځې که نه وایي چې مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته په عشق طبیب وای ما رحمان دا خبردار چې د حال تر دا بتر ډاکټر نه بزلی دو تا ته خدای شي بیماری ده نه توبه واسه نو جوړيږي د دې نه هو الله کا توبه واسه خدای دې نورم دا مرض زیات ما یار ته استا په عشق طبیب وای ما رحمان دا خبردار چې د حال تر دا بتر دې نه نور غرق شي زیات مونږ چې دینه زیات ده زمونږ حال وګوره ټیکسونه زوال تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځین ټیکس به در باندې د هغه ورځې انتظار دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږ
د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراغ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلکو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته نو موږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه ته خو مولای بیړه دې غرق شي کور دې د میردین جومات ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم موږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زموږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپے لګېږي 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دي دا خو مردار دی ویل څوک دی چې مردار دی د ملا زوی زه یې ما وکړم مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه یم چې حلال ایا ډېره خبره چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار دی کون آنکھنے کے गिदड़ حلال مردار دے سوک میں حلال یہ جی نور جمال آنکھنے کے गिदड़ حلال استازوی نور جمال ہوئی حلال اچھا نور جمال آنکھنے چارہ پھر میں کتاب دے اور کہ چیز کتاب ہوگا کتاب راغستے دے گا تو لکان دا سے ورطلان دے ناس دے اس کتاب لاس کی نیولے دے اور تو وہی سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چی چرتے ہی حلتا گدڑان میدڑان تولا لال دیکھو گورے یہ صدر پاکستان دا کم ٹی وی اسٹیشن افتتاح کی آپ مبارک بیا بالکل روائی داگئی کا سنیماگانی بالکل روا دی زکا چی پاگے باندے 15 روپے ٹکٹ تے نو 15 کے دونی میں دے حکومت ٹیکس یا لبرا گئی 15 روپے دے بایسکوپ ٹکٹ تے نو دونی میں دے حکومت ټیکس نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روان دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روان دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي ما دي ځانو دوی نه چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه ملا کار دی درته مې کیسه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایر په څلور مور دې ورته چې دا څه خدای ته مې په غوسه کې هم بس ځان پوه نه شوم یو دوه درې مې ورته وای ښا وای بس یو دور دې نورم زرا ځکه مطلب دا چې دا روغنه به پړې را پړې ورته چې دا چل دې چې گل نو گول مگول رکھیں اور کسی نے کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تجا راتی جا کے تو اپنی رنو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ وہی چھ ہاں نو تو ورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو بس نکاح مشی اور نور مليانو نہ وہ چھ بجلی گھر مولا کو منے پوچھا کہ کوئی چھ نہیں وہ چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک میں جاوی اور تباہ کر چھوڑ دیا کہ منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تو میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر ناظرہ معاملہ چھوڑا گول مول دا خیال جرا گئے کہ دل خوشحالی اغار سے بیارا ہوا ہے اور چھ دل خبائی ار سہارا علاقہ کے تانیدار میں اجازت والا ڈما گڑا ہوا خیر دے کتانیدار میں اجازت نہیں آگستے گڑمانے سے گڑو خواب و حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس
حلال او حرام به قرآن او حدیث کو. اوس حلال او حرام د انتظامی لاس کی دی. اجازت والا حلال، اجازت دی اغسطه حرام. دې خبره پوهیږئ زما عزیزانو؟ دې طرف نه خدا توقع مکوئ چې داسې نظام به په تاسو راشي چې ستاسو اصلاح وشي. دا طرف ته خو خوب هم مه ګورئ، ځکه چې دا خلک دي نهر، او نهر سړی چې دی هغه د خپلې خېټې په غم کې وي، هغه سره د بل شي غم نه کوي. یو سړی وګیا نو وږي سره د بل د خېټې غم نه وي، سوا د خپلې خېټې. دا غریبان نهر دي، نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي، دوی ملک او قوم څه کوي؟ قوم له څه سوچ په کار دی چې دا مونږ په څه بلو بلو سر یو، مونږ ته څه سوچ په کار دی، مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول په کار دي. زما عزیزان، روژه ده، اوږد تقریرونه په کار هم نه دي چې زه درته وکړم، خو هره شپه چې څملی سوچ کوه دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه، زما د ژوند غرض څه دی، زما د بچو د ژوند غرض څه دی، زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی، دا ځای مشر کړی ولې؟ په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ، فکر کوئ، بیا هغه اسباب اختیاروئ، د کور نه، د دوستانو نه، اشنایانو نه، محلې نه، علاقې نه. اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ کوئ، دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم. زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې وکړي بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکعاتو کې تلاوت وي. بېګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلک وته. تاسو اوس ووایئ چې د دې محلې خلک چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو هم وایو او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وایي دوی ژوندي دي او ترې وتښتېدل نه جي. دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخړئ. تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن به دوی وبخړئ. اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی. دا قرآن به تا ته وایي چې ملا خوله کې د دانا وخېږه پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی درپسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی. اوس ته ما ده پسې سپارښت کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږې چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصي. د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي کولۍ وي او چای وي او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه پې دم کوه، هله صاحبه دا چیني پې دم کوه، هله دا فلانی پې دم کوه. په دمونو ممونو نه کېږي، خور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي. په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ، د خدای په قهر اخته یئ، د خدای تباه کړي یئ، خدای غرق کړي یئ، خدای شرمولی یئ، نور به هم شرمئ. په ژوند ورته ودرېږئ، د خدای کلام واورئ، خدای کلام زده کئ، د خدای کلام ته سرونه ټیټ کئ، کینی بیړۍ به هم دغه خدای فرعون غوندې لعین رولی دا قصه به مخکې راځي انشاءالله. فرعون غوندې چې رولی بیا چې خلاصولی نه شو، هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبولی حکم وکړو په اوبو یې رولی، هغه فرعون بیا چې خلاصولی نه شو. یو ځل د خدای رولی سي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي، نه دې بیا پلار خلاص کي، نه دې بیا زوی خلاص کي، نه دې رور خلاص کي، نه دې دوست خلاص کي، نه دې علاقه. دغسې هر جومات کې چې ګورئ لومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مرضان چې دي دا د بټیارۍ زامن، دا د بټیارۍ زامن قرآن نه تښتي، تراوو نه تښتي، منځونو نه تښتي. دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو څه نه وایي ته وګوره سال دی سال دی دا ټیپر نه دی ډېر شکر دی چیرې به ډېر ښه کار دې ځان ته هم وګورئ خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ. عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې، عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې، عذاب کله صاحبه د کچارو په شکل کې، عذاب کله د ټیکس په شکل کې، ہے نا جی.
हाँ शक्लों भी मुख्तलिफ द अजाबुनो और उस्ताद अमालो शामत थे मुख्तलिफ शक्ल के बाज़ वक्त ते गुनाह के मुलवस में गिर से दबले गुनाह दो दामन करता हूँ मूंगा ऐसे खुलफ हुई दावई के दाव हुकूमत ये रजुलम असम में दिफोक दे दा लरिश और द दप बल अगा द मोगी वाला राना गनो जमाना दा गिरा सो पर दे कौम हाल कोई कौम चखपल हाल पर खपल नहीं बदल करे बरन न बदली लान के न बखपल हाल बदले न अल बदे हाल बदली बरन न बदली दे 35 काल के खता सोए जिमनो जदालत दागे नमवी चाला कलीमे हुई फलाने के